زما زوی عثمان د 18 کالو و، پلار یې ولګېدو، خپل زوی یې په خپله باندې وویشتو او قتل یې کړو عثمان. دا د اختر د خوشحالو په موقع باندې او جی هغه پکې دا هم وی که نه وي چې زه به در باندې اختر ورسکور کوم او اختر هم رانه ونه کړو. ملګرو په خیبر پښتونخوا کې به په کم غم باندې جاړي. زمونږ پښتانه پته نه لګي چې څه نظره شوي دي، لکه کم قسمه حالات چې د دې روان دي سړی ډېر زیات خفه شي. لکه څرنګه چې تاسو دا ویډیو وکته، یو پلار لګېدلی دی، خپل زوی چې دی هغه یې وژلی دی، هغه هم د اختر په ورځو کې. د دې مور کومه وینا ده، هغه وایي چې دې ته به یې بار بار ویل چې لکه زه تا وژنم، او اخر هغه خبره هغه رښتیا شوه. یو طرف ته که موږ وګورو مهنګایي ده، د خلکو کم دماغ چې دی هغه کار نه کوي، بل طرف ته د خپل بچو ساتل هم ډېر زیات ګرانه دي. آیا خپل بچي له فیضار او دین علاوه د هغې په معاشره کې تربیت کول، دین علاوه د هغې کم غټېده په هغې باندې نظر ساتل ډېر زیات ګران دي. دې بدبخته کم پلار چې دی خپل زوی هغه لکه که تاسو وګورئ د خوارۍ اتۍ نه وتلی زوی چې کم دی هغه یې وژلی دی د 15-16 سالو هلک. نو موږ ډېر زیات خفه شو چې داسې قسمه واقعات وینو چې آیا زمونږ کوم پښتانه وروڼه چې دي دا کم طرف ته روان دي، او د دنیا کم نور مخلوق چې دی هغه کم طرف ته روان دی. خلک په ترقۍ په ورځ باندې ځي، زمونږ کوم پښتون قوم چې دی هغه لاندې را روان دی. بس الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي، او الله تعالی دې موږ هم په ترقۍ بوځي. ځکه پښتون چې دی د هغې کم تاریخونه که تاسو وګورئ هغه په کم حالاتو دا اوس په کم حال روان دی. بس دغه لنډه شان ویډیو ما غوښته چې د کتونکو سره شریک کړم. انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.